بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ستا عبادت وکړو، ستا نه مدد غواړو. زه فضل حکیم، د ریجن پریزیډنټ د پی ټي آی. زه د خپل څومره زما دا خبرې چې اوري د ملکن ریجن عوامو ته، خپلو خویندو ته، خپلو میندو ته، مشرانو ته، کشرانو ته، د سوات خلکو ته بیا خاص کر ځکه چې زما الخه ده، ماله الله پاک چې عزت راکړو، زما هر ایم پی ایم این ای خپل عقید دي، هغو ټول زه شکریه ادا کوم. خو خاص کر زه خپل د پي کې چې زما چې څومره خویندې دي، زما میندې دي، زما مشران دي، نوجوانان دي، زما سره داسې الفاظ نشته زه هغو شکریه ادا کړم. دا تاسو خپل ځان ته قبوله کوئ ځکه چې دا ډېر غټ عزت دی. تاسو زما عمران خان چې په جیل کې دی، زما سختې تېرې شوي، تکلیفونه تېر شوي، نو غیرتي قوم یئ. تاسو د هغې بدل تاسو نن په خپل ووټ باندې ورکړو، ځکه چې موږ به بار بار وایو چې یاره موږ عجزانان یو، موږ نه بدماشان یو، نه زورور یو، او زموږ بدل به الله لي. او الله پاک د عوامو په زړونو کې واچوله او په هر تاریخ راووتل او خلکو ورته منت کړی دی. تلي پسې څو څو پیرې کورونو ته تلي، زموږ نه نشانونه واخیستل، د الله مدد یې نه شو اخیستی، د قوم مینه یې نه شو اخیستی. نو لاړو او هغه زموږ آزاد نشانونه بیلن لا چمټې لا زما په حلقه کې د چا یوه نښه وه، د چا بله نښه وه، ډېر کنفیوزنګ جوړ کړي. څوک راته آزاد ولاړو، د هغې په وجود باندې زما قابل قدر عوام، زما څومره کاروباري خلک چې دی، زما ګاډۍ والا، زما ریړۍ والا، زما رشکې والا، زما مزدورکار، زما د زړه سرونو، زما دپاره ډېر قابل قدر یئ. تاسو راووتئ، پیسې یې خپلې ورکړئ، په قطار کې ودرېدئ، تکلیف یې تېر کړو او د عمران خان اوریجنل کلاړیانو له یې ووټ ورکړو. نو انشاءالله تعالی چې په ما کې څومره صحیح زما ژوند ما 9.5 کاله ستاسو خادمي کړې ده او د هغې نه به په ډبل انشاءالله ستاسو خادمي کوم. او انشاءالله تعالی تاسو به زه چېرته مایوسه نه کوم او د دې اجر دی خدای پاک تاسو له په آخرت کې هم درکړي او په دنیا کې هم درکړي. ډېره مننه، ډېره شکریه. السلام علیکم.